ډاکټر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې وویل، ما په افغانستان کې میشتو نړیوالو قدرتونو سره د افغانستان د وتلو لپاره هیڅ خبرې نه دي کړې او زما وتل ناڅاپه او زموږ د امنیتي همکارانو تر فشار لاندې راغلل. زه اړ شوم چې له کمیس او چپل سره هیواد پرېږدم. جزئیات به یې وروسته درسره شریک کړم. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني په پای کې وویل، زه ستاسو لپاره یو مهم پیغام لرم. زه د تېښتې اراده نه لرم. زه دا مهال په متحده عربي اماراتو کې یم ترڅو د ناورین او وینې تویېدنې مخه ونیسم. زه اوس په دې سلا یم چې افغانستان ته راستون شم او د عدالت، افغاني حاکمیت او د اسلامي او رښتینو ارزښتونو د تامین او د افغان ملت د لاسته راوړنو د تامین لپاره په ګډه مبارزه وکړم. ښاغلي غني په خپلو خبرو کې څرګنده نه کړه چې ولې په کابل کې د حکومت پوځي ځواکونه او همداراز د ولسمشرۍ ماڼۍ ساتونکي د طالبانو د پرمختګ په وړاندې د مقاومت نه کوي. د اشرف غني د حکومت چارواکي د ډیرو افغان او نړیوالو بنسټونو لخوا په پراخ اداري فساد او د نړیوالو مالي مرستو په ناسمه استفادې تورن دي. د افغانستان د ولسمشر مفرور لومړی مرستیال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ، که چیرې ولسمشر افغانستان ته راشي نو موږ هم چمتو یو چې افغانستان ته درشو. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.